د مهمو خبرونو سرټکي. له پاکستان څخه پر غچ اخیستو د اسلامي امارت د بیان ټینګار. د بهرنیو چارو له وزیر سره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې ټلیفوني خبرې. د بخښنې نړیوال سازمان له لوري پر ننګرهار او پکتیکا د بریدونو د څېړنو غوښتنه. او په ایران کې یو ځل بیا د لاریونونو ترسره کېدل. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام او وخت مو بخیر. نن سه شنبه د کب شپږمه اوس هم بشپړ خبرونه. اسلامي امارت د ننګرهار او پکتیکا ولایتونو پر ځینو سیمو د پاکستاني پوځي رژیم د شنبې شپې بریدونه په کلکه غندلي او ویلي دي چې په مناسب وخت کې به ورته قوي او غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد له ملي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې افغانستان په سیمه کې د تاوتریخوالي غوښتونکی نه دی، خو هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان حریم تر پښو لاندې کړي. مجاهد د پاکستان وروستي برید ته په غبرګون کې ویلي ولسونه ورته لومړیتوب لري او له پاکستانه غچ حتمي دی. هغه خلکو ته ډاډ ورکړی او ویلي دي چې اسلامي امارت به په دې جنایت چوپتیا غوره نه کړي او انتقام یې حتمي دی. د نوموړي په وینا د پاکستان ډیری خلک، علما او سیاستوال چې د افغانستان پر وړاندې د اسلام آباد په ناسمه تګلاره کې ښکېل نه دي له پامه غورځول شوي دي. د افغانستان اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي امیر خان متقي په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری ډیکارلو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د خبرپاڼې له مخې متقي د پاکستان د وروستیو هوایي بریدونو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې بریدونو کې ملکي وګړي په نښه شوي او د وسلوالو ډلو د حضور ادعاوې بې بنسټه دي. هغه زیاته کړې هر اړخ کولی شي د برید سیمې ته ولاړ شي او وضعیت له نږدې ارزوي. ډیکارلو د ملکي تلفاتو په اړه خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې دا موضوع به له غړو هیوادونو سره شریکه کړي. دواړو لورو د دوحې د غونډو او کاري ډلو په اړه هم خبرې کړې دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان پر ننګرهار او پکتیکا ولایتونو د پاکستان په هوایي بریدونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې راپورونه خورا اندېښمنونکي ګڼلي او د دغه پیښو د بشپړې خپلواکې او بېپرې څېړنې غوښتنه یې کړې ده. د دغه ادارې په اعلامیه کې ویل شوي دا لومړی ځل نه دی چې ملکي وګړي د جګړې له امله قرباني شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې په جګړه کې ښکېلې ټولې خواوې باید د نړیوالو قوانینو په رڼا کې لازم ګامونه پورته کړي څو د ملکي وګړو ژوند خوندي شي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ د پاکستان پوځي رژیم په بریدونو کې د ملکي وګړو په ځانګړې توګه د ماشومانو پر مرګ ژوبله ژوره اندېښنه ښودلې ده. بنیټ پر دواړو خواوو غږ کړی چې له زغم کار واخلي، د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي او نړیوال قوانین مراعات کړي. دا په داسې حال کې دی چې د پاکستان پوځي رژیم په وروستیو بریدونو کې په ننګرهار کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 19 غړي شهیدان شوي چې د 4 تنو جسدونه یې لا هم نه دي موندل شوي. د معیار او کیفیت ادارې مشر فیض الله تمیم د یوه پلاوي په مشرۍ ترکمنستان ته ولاړ. یا د ادارې په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې نوموړی د باکیفیته تیلو د واردولو، د تیلو د سرچینو او تصفیه خونو څخه د لیدنې په موخه دغه هیواد ته تللی دی. په خبرپاڼه کې راغلي چې هغه به د دغه سفر په ترڅ کې د ترکمنستان هیواد له اړوند چارواکو او مسؤلینو سره د لیدنې ترڅنګ د تیلو له زیرمو، تاسیساتو او تصفیه خونو څخه لیدنه وکړي او د نفتي توکو د تولید، تصفیې، زیرمه کولو او صادرولو بهیر به له نږدې وارزوي. د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د یوې مقالې په خپرولو سره ویلي په کانبرا کې د افغانستان سفارت تړل ناسمه پریکړه ده. په مقاله کې راغلي چې سفارت نه یوازې خدمتونه وړاندې کوي بلکې په استرالیا کې میشتو افغانانو ته یې د هویت، کلتوري استازیتوب او خوندیتوب یو سمبولیک ځای برابر کړی دی. د مقالې لیکوالې سوسن هاچنسن د سفارت تړل د اوسني افغان حکومت غوښتنو ته غاړه ایښودل او د هغو زرګونه افغانانو د هیلو پر ضد
ګام بولي چې د افغانستان د ښه راتلونکي لپاره استرالیا کې پانګونه کړې ده. ټاکل شوي چې دغه سفارت د روان زیږدیز کال د جون په 30 وتړل شي. آریانا افغان هوایي شرکت ویلي چې د روان لمریز کال په سلواغې میاشت کې 8 نړیوالو سکتورونو ته شاوخوا 1,808 مسافر او 380 ټنه سوداګریز توکي لیږدولي دي. دغه شرکت په وینا په نړیوالو سکتورونو کې ډیلي، اسلام آباد، اورمچي، دوبۍ، استانبول، انقره، جده او مسکو، او په کورنیو سکتورونو کې کابل، کندهار، هرات او مزار شریف شامل دي. دغه شرکت زیاته کړي په دغو سوداګریزو انتقالاتو کې 215 ټنه صادرات او 115 ټنه واردات دي او د صادراتي توکو زیاته اندازه وچه میوه، انجه، زعفران او لاسي صنایع دي. پاکستانی پولیسو هلته افغان محصلین له ځان سره بیولي دي. پاکستان کې افغان محصلینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د پنجاب پولیس د دوی په لیلیو ورننوتي او له ځان سره یې بیولي دي. دغه محصلین وایي پولیسو پنجاب کې د قائد اعظم طبي پوهنتون محصلین داسې مهال له ځان سره بیولي دي چې د هغوی د ازموینو وخت دی او که ازموینې ترې پاتې شي د زده کړو بهیر یو کال شاته پاتې کیږي. محصلین زیاتوي چې دا چلند ورسره مخکې هم شوی و چې وروسته یې په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت سره دا موضوع شریکه کړې وه. دوی وایي د ځینو محصلینو ویزې د تمدید لپاره تسلیم کړي خو لا یې ځواب نه دی راغلی. پاکستان کې د افغانستان سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یا یوناما په یو راپور کې ویلي د تیرو 2 کلونو په اوږدو کې شاوخوا 15 میلیونه کسان افغانستان ته راستانه شوي دي. د راپور پر بنسټ د 2025 کال په جون او جولای میاشتو کې له ایرانه د ورځنیو راستنیدونکو شمیر له 140,000 کسانو ته رسیده. یوناما وایي د راستنیدونکو نږدې یوه پر 3 برخه ښځې او نجونې دي چې له 19 کلونو کم عمره ماشومان هم پکې شامل دي. بل خوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي د دوی د شمیرو له مخې په 2025 لمریز کال کې له ګاونډیو هیوادونو 2.9 میلیونه افغانان هیواد ته راستانه شوي دي. د راپور پر بنسټ له دې منځه 1.9 میلیونه له ایران او 1 میلیون له پاکستان راستانه شوي دي. تر ټولو زیات راتګ د اسلام قلعه او تورخم له لارو شوی دی. ایرانی رسنۍ وایي د سویلي خراسان د اقتصاد رئیس مرتضی ذاکریان اعلان کړی چې د ایران، افغانستان او چین ترمنځ د یوې نړیوالې ازادې سوداګریزې سیمې طرحه د ایران د ولسمشر لخوا تایید شوې ده. د هغه په وینا افغانستان او چین هم د پانګونې او مالي ملاتړ لپاره چمتووالی ښودلی او دا سیمه به د 3 واړو هیوادونو اقتصادي، سوداګریز او ترانزیټي ظرفیتونه سره ونښلوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي ویلي تهران چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شته ننګونو د حل او تاوتریخوالي د زیاتېدو مخنیوي لپاره همکاري وکړي. نوموړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانو ستونزو ته په اشارې سره ټینګار کړی چې سیمه‌ییز ثبات د ټولو هیوادونو په ګټه دی او ایران هڅه کوي د تفاهم او خبرو اترو له لارې د شخړو د پراخېدو مخه ونیولی شي. بقایي همداراز د ایران او افغانستان ترمنځ اړیکې مثبتې وبللې او زیاته کړې ده چې دواړه هیوادونه د متقابل درناوي او ګډو ګټو پر بنسټ تعاملات لري. له هیواده بهر دا چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو راپور کې وایي چې د ایران پلازمینه تهران په څو پوهنتونونو کې تېره ورځ دوشنبه محصلینو یو ځل بیا حکومت ضد لاریونونه کړي دي. د راپور له مخې ځینو لاریون کوونکو د جلاوطن شهزاده ملاتړ څرګند کړی او ځینو ځایونو کې له بسیج ځواکونو سره نښتې هم شوي دي. راپورونه وایي دغه لاریونونه داسې مهال کیږي چې امریکا په سیمه کې د احتمالي بریدونو لپاره ځواکونه راټولوي خو د سویس په جنیوا کې ایران سره مذاکراتو ته هم دوام ورکړی دی. د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې د پولیسو پر یوه موټر په وسلوال برید کې د یوه پاکستاني افسر په ګډون 4 پولیس وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. وسلوالو کسانو تر برید وروسته د پولیسو موټر سوځولی دی. د کوهاټ امنیتي چارواکو ویلي چې دغه پیښه د شکردرې پر سړک شوې ده. امنیتي مسؤلینو زیاته کړي چې وسلوال تر برید او د موټر تر سوځولو وروسته له سیمې تښتېدلي دي. د دوی په وینا په سیمه کې د وسلوالو پر وړاندې چاڼیز عملیات شوي دي. د دغه برید مسؤلیت تر دې دمه چا پر غاړه نه دی اخیستی.
4 کاله مخکې د 2022 کال د فبرورۍ پر 24 د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د ځانګړو پوځي عملیاتو امر ورکړ. که څه هم د سولې هڅې روانې دي، جګړه لا هم دوام لري او اوکراین ورځ تر بلې خپله خاوره له لاسه ورکوي. د نړیوال بانک د تازه ارزونې له مخې د جګړې د ویجاړو شویو کورونو، بنسټونو او انرژۍ سیستمونو د بیا رغونې لپاره به اوکراین ته په راتلونکو 10 کلونو کې شاوخوا 588 میلیارده ډالر اړتیا وي. تر دې دمه مستقیم مالی زیان 195 میلیارده ډالر ته رسیدلی او 14 سلنه استوګنیز کورونه زیانمن شوي دي. د نړیوال بحران ډلې بنسټ په تازه راپور کې راغلي چې د دواړو لورو ګډ تلفات ښایي 1.8 میلیون ته رسیدلی وي او تر 2026 کال پسرلي پورې کیدای شي 2 میلیونو ته ورسیږي. د هند په چهارګند کې د یوې الوتکې لوېدو له امله 7 تنه مړه شوي دي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې پیښه د خرابې هوا له امله رامنځته شوې او په مړو شوو کسانو کې 2 تنه د الوتکې امله ناروغ او د ناروغ د کورنۍ غړي شامل دي. او وروستی خبر مو هم دا چې په پیرو هیواد کې د یوې پوځي چورلکې د لوېدو له امله 15 کسان مړه شوي دي. د پیرو هوایي ځواک په یوه اعلامیه کې چې د ژغورنې ټیمونو د چورلکې عملې د 4 غړو او 11 مسافرو مړینه تایید کړې ده. د چارواکو په خبره د دې پیښې د لامل معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. له ملتیا او لیدلو مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو همدومره وو.